سینوها د فرعون د ځانګړي طبیب یادښتونه له میلاد څخه 1450 کاله وړاندې. دوه پنځوسم څپرکی حیرانوونکی پیوند. آمی فکر کوو چې په دې پلان سره به میرمن باکتامون د هورمهب میرمن کړي، ځکه چې کله شهزادګۍ له اغیارو په تش معبد کې ځان له هورمهب سره چې لوړ هډور او ښکلی دی یوازې وګوري نو مقاومت نشي کولی او ځان به د هغه غیږ کې ور واچوي. خو ملکې نفرتیتي چې له هورمهب سره یې رخه او کینه درلوده او د علت په هکله یې ما مخکې خبرې کړې وې، نو نه یې غوښتل چې شهزادګۍ باکتامون د هورمهب میرمن شي. تل به یې له هورمهب څخه شهزادګۍ ته شکایتونه کول، په تیره بیا د هورمهب د ذات او نسل د ټیټوالي په هکله به یې ورته خبرې کولې. باکتامون ته به یې ویل ته د خدایانو له توکمه یې، خو دغه سړی چې کله وزیږي د ګوتو په منځ کې خوشایي نښتې ول. که دغه سړی له تا سره تفریح وکړي ستاوینه به چټله کړي او بیا به دې څوک د خدایانو توکم نه بولي. دغو دواړو میرمنو په دې وخت کې یو پلان جوړ کړ چې یوازې د یوې ښځې چل او مکر دغه پلان عملي کولی شي، ځکه کله چې د یوې ښځې روح له کینې ډک شو د هیڅ شي ان د ځان پروا هم نه کوي او ټولې سیاسي، پوځي او ټولنیزې ګټې ترې زاروي. تر دې مخکې چې ووایم د دغو دوو میرمنو پلان څه و، باید یادونه وکړم کله چې ما په سوریه کې د هاتي لښکرو ته د سولې وړاندیز وکړ زه ورته حیران شوم. ما چې د هاتي له روحیې او سخت جنګه کوم معلومات درلودل تمه مې نه کوله چې هغوی دې په سوریه کې سوله وکړي، ځکه که فرض کړو چې په لسو نورو جنګونو کې سوریه ماتې خوړلې وای نو د هغوی خپل هیواد ته کوم تاوان نه رسیده، ځکه چې سوریه د دوی اصلي هیواد نه و. که هورمهب د خپلو پرلپسې بریاو له کبله نه وای مغرور شوی نو هغه به هم زما په شان د هاتي د سولې وړاندیز ته حیران شوی و. خو هغه له کبر او غرور پرته غوښتل چې له سوریې سره سوله وکړي چې وکړی شي تبس ته ستون شي، خپلو کارونو ته ورسیږي او شهزادګۍ باکتامون خپله میرمن کړي. نفرتیتي د خپل خاوند د واکمنۍ پر مهال ډیر نفوذ درلود، خو د میړه مرګ د هغې قدرت او نفوذ کم او ختم کړ، مګر د هغې ښکلا همغسې په خپل حال پاتې وه. هغې فیصله وکړه چې له خپلې ښکلا استفاده وکړي او هورمهب چې د مصر تر ټولو قدرتمن او مضبوط سړی و د ځان لور ته جذب کړي چې له هغه سره له تفریح او ساتیري خوند واخلي او خپل تیر قدرت او نفوذ دا ځل د هورمهب په مرسته ترلاسه کړي. خو هورمهب له شهزادګۍ باکتامون سره د ساتیري هیله کوله. کله چې ولیدل نفرتیتي غواړي هغه ته ځان تسلیم کړي نو هغه یې له ځانه لرې کړه. د ښځې لپاره تر دې بله لویه سپکه نشته چې هغه په دې فکر یو سړي ته ځان ورنږدې کړي چې ګنې پر هغه ګرانه ده، خو هغه سړی یې پروا ونه کړي او له ځانه یې لرې کړي. نفرتیتي له همدې ورځې څخه له هورمهب سره دښمني پیل کړه. څرنګه چې دا ډیره ښکلې وه نو د مصر په دربار کې یو شمیر کسانو چې له خوراک او څښاک پرته یې په دربار کې بل کار نه درلود او تل یې پیش و ساتیري پسې و د نفرتیتي پر شاوخوا راټول شول. له دې سره هغه بریالی شو چې د توت آنخ آمون په دربار کې د ځان لپاره یو بل دربار جوړ کړي. د دې په ترڅ کې د شهزادګۍ باکتامون له فطري غروره هم استفاده وکړه. هغې ته یې داسې خبرې وکړې چې د خدایانو له توکمه ده او ان د حمام کولو په وخت کې به یې چاته اجازه نه ورکوله چې څوک یې پر بدن لاس ووهي. باکتامون به ویل د وینځو لاسونه باید زما پر بدن ونه لګیږي، څوک باید زما پر سیوري ګام کې نږدي، ځکه چې زه الهه یم او زما سیوری د الهې سیوری دی. شهزادګۍ باکتامون تر هغه وخته خپل بکارت وساته، ځکه چې ویل به یې په مصر کې څوک زما وړ نشته چې منګی را سره مات کړي. فکر کوم د هغې اوږد پیغلتوب د ځینو عصبي ستونزو سبب هم شو، ځکه کله چې یوه پیغله واده ونه کړي او ډیر وخت مجرده پاتې شي د واده عمر پرې تیر شي نو د روحي فشارونو له امله یې اعصاب خرابیږي، خو که میړه وکړي دغه ستونزه به یې ختمه شي. نفرتیتي شهزادګۍ باکتامون ته تلقین کړی و چې هغه د دې لپاره رامنځته شوی چې مصر له هغو کسانو پاک کړي چې عام خلک دي خو د پاچاهۍ خوبونه ویني. هغې ته یې وویل چې مصر پخوا یوه ملکه درلوده چې هاچپ سوت نومېده. سخته ګیږیره یې کېښودل او شاته به یې د زمري لکۍ نښلوله. دې به هېواد اداره کوه او ټولو د هغې حکمونه منل، نو ته باید په راتلونکي کې د مصر پیاوړې ملکه شي.
زه فکر کوم له دې سره سره چې نفرتیتي که د هورمهب په هکله دې پیغلې ته هر څومره بدې خبرې کولې بیا هم هورمهب پر شهزادګۍ باکتامون ګران و، خو د نفرتیتي او نورو رټل او سپکاوی یې نشو زغملی چې ځان داسې سړي ته وسپاري چې ټول پوهیږي ټیټ ذاتی دی. زه تصور کوم له دې کبله چې نفرتیتي د عامي لور وه نو دغه سړي خپله لور د هورمهب پر پلان خبره کړې وه او هغې ته یې ویلي ول چې موږ 2 کسه غواړو پر مصر حکومت وکړو. له همدې کبله نفرتیتي پر دې هم پوه شوه چې د دې کار لپاره به دغو 2 کسانو دا پلان هم جوړ کړی وي چې هورمهب له شهزادګۍ باکتامون سره واده وکړي، خو نفرتیتي له خپلې ښکلا او هوښیارۍ څخه کار واخیست چې دغه پلان عملي نشي. کله چې د نفرتیتي په شان یو وزیرکه میرمن وغواړي یو پلان پر خپل وخت عملي کړي نو د جنگي ګاډیو په عربو کې له موجودو چړو هم تیره او خطرناکه شي. د دغو 2 میرمنو د پلان کشفیدا په دې ډول ده چې کله هورمهب تبس ته ننوت د شهزادګۍ باکتامون لپاره یې پیغام واستوه چې هغه وګوري، خو شهزادګۍ دغه خبره ونه منله. هورمهب چې له ډیرو کلونو راهیسې هیله کوله له شهزادګۍ باکتامون سره وګوري، د شپې مهال یې وغوښتل د هغې کور ته لاړ شي. کله چې د باکتامون کور ته نږدې شو په حیرانۍ سره یې ولیدل چې د هاتي یو افسر د باکتامون کور ته ننوځي او چې څومره په تمه پاتې شو چې دغه افسر به راوځي، خو هغه له کوره راونوت. هورمهب چې هر څه فکر وکړ د هاتي دغه افسر به له باکتامون سره څه کار لري، خو فکر یې کار ونه کړ او عامي ته یې خبر ورکړ. هورمهب له عامي سره یو ځای د باکتامون کور ته ننوت او هغه مریی چې غوښتل یې د دوی مخه ونیسي ووژل شو. دوی غوښتل چې د هاتي افسر په دې کور کې ونیسي، خو د هاتي صاحب منصب داسې خبرې کولې لکه چې څوک پر ځان ډیر باور او ویسا ولري. د سولې د تړون خبره وکړه چې هورمهب مجبور شو خوشی یې کړي، ځکه د سولې په وخت یې د هغه د نیولو لپاره هیڅ ډول اجازه نه درلود او شهزادګۍ کور ته د هغې په اجازه د هاتي د یو افسر یا د یو عادي کس ننوتل جرم نه دی. خو له دې وروسته چې د هاتي صاحب منصب یې خوشی کړ، کور یې ولټاوه او د پخلنځي په ایرو کې څو لوحې پیدا کړې چې معلومه شوه د شهزادګۍ باکتامون د لیکونو په ځواب کې د هاتي له لوري راستول شوي دي. کله چې عامي او هورمهب د لوحو له مضمونه خبر شول، حیران او وډار شول. بیا یې د باکتامون او د پخوانۍ ملکې نفرتیتي د کور شاوخواته ساتونکي وګمارل او پر همدې شپه د بېوزلو په سیمه کې زما کور ته راغلل. دغه کور چې د تبس په جنگ کې وران شوی و، زما نوکري موتی په هغه فلز بیرته رغولی و چې کاپتا له سوریې څخه ورته راستولي و. کله چې هورمهب او عامي زما کور ته راغلل، ځانونه یې نه وو معرفي کړي او مخونه یې هم په نقابونو پوښلي ول. زه چې له سوریې څخه تبس ته راغلی وم، د شپې مهال به خوب نه راته. پر دې شپه هم ویښ وم چې د کور د دروازې د ټکولو غږ مې واورېد. موتی چې له خوبه پاڅېدلې وه غړمبېده، دروازې ته ورغله چې خلاصه یې کړي. ما تصور نه کوو چې په شپه کې به عامي او هورمهب زما کور ته راشي. فکر مې وکړ چې کوم کس سخت ناروغ دی او غواړي ما د هغه کتنځي ته ورولي. کله چې دوی ولیدل، موتی ته مې وویل غټ څراغ بل کړه چې کوټه نوره هم روښانه شي او موږ ته شراب راوړه. هورمهب راته وویل باید موتی ووژنې ځکه چې هغې زما مخ لیدلی دی. زه دې خبرې ته حیران شوم ځکه چې داسې نه و شوي چې هورمهب دې کوم څوک په دې جرم ووژني چې د هغه څیره یې لیدلې ده. هغه ته مې وویل ډاډ درکوم چې دې ښځې ستا څیره نه ده لیدلی ځکه د هغې سترګې په رڼا ورځ دومره کمزوري دي چې په نږدې واټن کې د اوبو اس نشي لیدلی، نو د شپې مهال خو هیڅ څوک نه پیژني. سترګې بیخي کار نه کوي، نو شراب وڅښه او له دې ښځې څخه مه ویرېږه او اوس راته ووایه چې څه شوي دي چې ته او عامي په دې شپه کې زما کور ته راغلي یاست. ناروغان یاست که کومه بله ستونزه لرئ چې په دې وخت کې دې کور ته راغلي یاست. هورمهب وویل زه ناجوړه نه یم او کوم خطر مې هم نه ګواښي، خو مصر له یو لوی خطر سره مخامخ دی او سینوهه ته باید مصر وژغوري. عامي هم د هورمهب خبره تایید کړه او ویل سینوهه نه یوازې مصر له یوې سترې خطرې سره مخامخ دی بلکې ما هم خطر ګواښي. یوازې ته کولی شې ما او مصر وژغوري. له همدې امله زه او هورمهب تا ته راغلي یو چې له موږ سره مرسته وکړي. ما وخندل او لاسونه مې وښورول او ومې ویل لکه چې ګورئ زما لاسونه له سرو سپینو تش دي او په مصر کې مې چې څومره سره سپین درلودل یا مې د مصر کورني جنگ کې د بېوزلو د خېټې په مړولو ولګول یا مې هورمهب ته ورکړل چې د سوریې په جنگ کې ولګوي. نن سبا داسې شی راسره نشته چې وکړی شم له تاسې سره مرسته وکړم. په دې وخت کې هورمهب هغه لوحې راوښودلې چې د شهزادګۍ باکتامون په کور کې پیدا کړې وې. که څه هم دغه لوحې ټولې د هاتي د پاچا
شوبیلو لیوما له لوري میرمن باکتامون ته لیکل شوی وي، خو د هغوی له ځوابه سړی پوهېده چې شهزادګۍ باکتامون د هاتي پاچا ته څه لیکلي دي. د هر لیک د ځواب په سریزه کې د میرمن باکتامون د لیک د مضمون یوه برخه هم لیکل شوې وه. داسې ښکارېده چې شهزادګۍ باکتامون په خپلو لیکونو کې د هاتي پاچا ته لیکلي ول چې زه د فرعون لور او ډېره ښکلې هم یم. په مصر کې داسې څوک نشته چې له ما سره د واده کولو وړتیا ولري. اورېدلي مې دي چې ته ځوانان زامن لرې، نو خپل یو زوی ما ته مصر ته راواستوه چې زه ورسره منګی مات کړم او هغه زما میړه شي. له دې وروسته چې هغه له ما سره منګی مات کړ، په مصر کې به زما په واکمنۍ کې شریک شي او له موږ وروسته به زموږ بچیان په مصر کې حکومت وکړي. د هاتي له لوحو دا خبره سپینه شوه چې شوبیلو لیوما کله چې د شهزادګۍ لومړنی لیک ترلاسه کړ حیران شوی و او فکر یې کړی و چې باکتامون نیت لري هغه وغولوي او ملنډې پرې ووهي. د په پټه مصر ته یو استازی استولی و چې پوه شي دغه لیک سم او ریښتونی دی که څنګه. له دې وروسته چې د هغه استازي په پټه له میرمن باکتامون سره وکتل، پوه شو چې لیک سم دی. میرمن باکتامون د دغه استازي په لاس بل لیک د هاتي پاچا ته واستوه او ورته یې ولیکل چې د مصر خانان او د امون کاهنان د دې پلویان دي او د هاتي له یوه شهزاده سره د هغې واده تاییدوي. په دې وخت کې د هاتي پاچا پوه شو چې له شهزادګۍ باکتامون سره د خپل یو زوی په واده سره د مصر هیواد نیولی شي. د خپلو پوځیانو مشر او خپل زوی شوباتو ته یې وویل د هاتي او مصر په سوله پسې د فرعونیانو هیواد ته لاړ شه او له شهزادګۍ باکتامون سره واده وکړه. په داسې حال کې چې زه د لوحو په لوستلو بوخت وم، هورمهب له آمي سره لانجې درلوده او ویې ویل آمي له دې وروسته چې ما او تا د مصر دومره خدمتونه وکړل، آیا زما انعام همدا دی؟ که زه پوهېدی چې ته دومره نالایقه یې چې په طبس کې زما ګټې نشي خوندي کولی، نو د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره به په خپله مصر ته راغلی وم او یا دا چې یو تکړه کس به مې د دې کار لپاره ګمارلی وی. که ما یو ړوند سپی هم په طبس کې د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره ګمارلی وی، ستا په پرتله به یې زما ګټې ښې خوندي کړې وی او اجازه به یې نه ورکوله چې په طبس کې زما پر خلاف دومره ستره دسیسه وشي. آمي په رښتیا چې ته تر هغه ټولو منفور سړی یې چې ما په خپل عمر کې لیدلی دي. له دې وروسته بله چاره نه لرم مګر دا چې طبس د خپلو عسکرو په وسیله ونیسم او پرې نږدم چې دغه واده وشي. آمي وویل ټولې هغه خبرې چې په دې لوحو کې لیکل شوي دي سمې نه دي او ته په خپله ښه پوهېږې چې خانان او د آمون کاهنان دواړه د هاتي له شهزاده سره په دې هیواد کې د هیچ چا له واده کولو سره موافقه نه کوي. له ملته هم باید ونه ویریږو چې زما له سلطنت سره د مخالفت وکړي، ځکه چې ملت هیڅکله د پاچاهي په کارونو کې لاسوهنه نه کوي او هر څوک چې قدرت ولري د خلکو پر ورمیږونو جغ ایښودلی شي او هغوی کار کولو ته اړ کولی شي. زه له خانانو کاهنانو او د مصر له ملته نه ویریږم، خو د هاتي د پاچا له زوی شوباتو څخه ډیر ویریږم، ځکه که دغه سړی طبس ته ورسیږي او له میرمن باکتامون سره منګی مات کړي، دغه ښځه خپله ماندې نه کړي، نو حتما به د مصر پاچا شي. موږ به بیا د دې سړي د پاچاهي مخه ونه شو نیولی مګر دا چې له هاتي سره جنگ پیل کړو. خو مصر له سوریې سره په 3 کلن جنگ کې دومره کمزوری شوی چې له هاتي سره جنگ نشي کولی او که یې وکړي نو په دې جنگ کې به حتما له منځه ځي. نو یوازې یو کس موږ ژغورلی شي او هغه هم سینوهه دی. ما په حیرانۍ سره وویل د مصر په ټولو خدایانو قسم درکوم چې ووایې زما په شان یو ډاکټر چې نه سره او سپین لري او نه زور، نو څه ډول به تاسې وژغورلی شي؟ آیا دا هیله کولی شي چې زه وکړی شم دغه لیونۍ شهزادګۍ دې ته اړ کړم چې له هورمهب سره واده وکړي او ورسره مینه وکړي؟ هورمهب وویل سینوهه، تا پخوا یو ځل له موږ سره مرسته کړې وه، اوس باید بیا له موږ سره مرسته وکړې، ځکه کله چې یو کس یو ځل په اوړو کې لاسونه نه نباسي بیرته یې نشي رایستلی مګر دا چې دغه اوړه لانده شي او ډوډۍ ترې پخه شي. ته باید له دې ځایه د شهزاده شوباتو کتنې ته ورشي او داسې کار وکړي چې هغه ژوندی پاتې نشي چې له مصره ونه وځي. زه نه پوهېږم چې ته باید څه وکړي چې هغه ژوندی پاتې نشي، خو پخپله باید د هغه د وژلو لاره پیدا کړي. زه هغه په ښکاره نشم وژلی، ځکه که یې په ښکاره ووژنم هاتي به بیا پر مصر د حملې تابیا وکړي او نن سبا مصر داسې کمزوری شوی چې د هاتي د حملې مخه نشي نیولی. زه د دې خبرې په اورېدو وویرېدم، زنګنونه مې ورېږدېدل، زړه مې په درزا شو او کله چې مې غوښتل خبره وکړم ژبه مې په خوله کې بنده شوه او په تړتړي حالت کې مې وویل
که تاسې ولیدل چې ما یو ځل له تاسې سره مرسته کړې نو هغه د دې لپاره و چې غوښتل مې یو لیونی فرعون وژغورم ځکه چې اخناتون په خپله ډیر کړیده او د هغه ژوند مصر له تباهۍ سره مخامخ کاوه. خو د هاتی د پاچا زوی شهزاده شوباتو له ما سره کومه بدي نه ده کړې او ما یوازې یو ځل هغه مهال ولید چې آزیرو یې اعداماوه. زه چمتو نه یم چې هغه ووژنم او نه غواړم چې لاسونه مې د یو بېګناه سړي په وینو سره شي. هورمهب ټنډه تور وکړه او له غوسې تک تور شو. په متروکه یې خپله پنډۍ ووهله او ویې ویل سینوهه ته هوښیار سړی او پوهیږې چې موږ د مصر په شان یو ستر هیواد د یوې ښځې پر هوس قربان کړو. مصر نن سبا په نړۍ کې عزت لري او د سوریې له فتحې وروسته یې ابرو خوندي شوې ده. لږ فکر وکړه او پوه شه چې آیا یو هیواد په داسې حالت کې قربانولی شو چې یوه ښځه وایي زه له پلاني سره واده نشم کولی بلکې له بل سره واده کوم. سینوهه دا خبره ومنه چې د مصر د ژغورلو لپاره بله لاره نشته مګر دا چې دغه سړی له منځه لاړ شي او ته باید هغه مصر ته له رارسېدو مخکې مړ کړې. د دې لپاره چې له دغه سړي سره اشنا شي تر ټولو ښه وسیله دا ده چې بې له ځنډه حرکت وکړي او په سینا صحرا کې له دې شهزاده سره وګوري. زما د سمو معلوماتو پر بنسټ که ته سمدستي روان شي او ځان د سینا صحرا ته ورسوي نو د مصر د سرحد په 3 منزلونو کې ځان دغه شهزاده ته رسولی شي. کله چې د هغه ولید ورته ووایي چې د میرمن باکتامون استازی یې او هغې راستولی چې راتلونکی میړه یې معاینه شي او په دې پوه شي چې آیا هغه دا وسه وړتیا لري چې د مصر شهزادګۍ ته یو ځواکمن میړه شي. زه باور لرم چې که ته ځان هغه ته په دې ډول معرفي کړي نو هغه به ستا پر خبره باور وکړي او له دې کبله چې شهزاده هم د نورو په شان هوس او کنجکاوي لري نو هڅه به وکړي چې له تا څخه د خپلې راتلونکې میرمنې په هکله پوښتنې او څېړنې وکړي او پوه شي چې راتلونکې ښځه یې ښکلی ده که نه. سینوهه ته به هغه مهال په نرمه او خوږه ژبه د شهزادګۍ باکتامون په هکله داسې خبرې وکړي چې هغه نوره کنجکاوي او نور تحقیق ونه کړي چې آیا ته په رښتیا د میرمن باکتامون له لوري راغلی یې که نه. فرضاً که وغواړي تحقیق وکړي چې ته د میرمن باکتامون له لوري راغلی یې که نه نو د دغه کار لپاره به کافي فرصت ونه لري. دی به ونه شي کولی چې طبس ته یو استازی راواستوي چې هغه له باکتامون څخه پوښتنه وکړي او بیرته ستون شي نو ته به خپل کار وکړي. خو ما د هورمهب عوامي له لوري د دغه کار راسپارل نه شوای منلی او د هغوی خبرې مې ردې کړې. کله چې هورمهب پوه شو زه نه غواړم دغه کار وکړم ویې ویل سینوهه خپله فیصله وکړه مرګ غواړې که ژوند. اوس چې ته زموږ په راز پوه شوی نو که له موږ سره مرسته ونه کړې فکر مه کوه چې زما نږدې ملګری یې او ژوندی به دې پرېږدم. سینوهه دغه نوم چې ستا مور پر تا ایښی دی یو شوم او سپیره دی ځکه د دې نوم خاوند د فرعونیانو په رازونو پوه شو او څوک چې په دې رازونو پوه وي تر هغه چې ژوندی دی باید هڅه وکړي چې پر دې رازونو پوهېدل د مړینې سبب نشي. اوس ووایه چې آیا چمتو یې که نه چې له مصره لاړ شي د شهزاده شوباتو هرکلی وکړي او تر دې وړاندې چې هغه مصر ته ننوځي ته یې ووژني. که منفي ځواب راکړې په دې چړې سره چې په ملا پسې مې تړلې ده همدلته دې رګونه او سږي څیرم خو باور وکړه چې له مجبوریته به دغه کار وکړم. که ته زر ځله نور هم له ما سره ملګرتیا ولرې بیا به دې هم ووژنم. ما او تا پخوا هم یو جنایت کړی چې هغه د فرعون اخناتون قتل و خو هغه جنایت مو د مصر د ژغورلو لپاره وکړ. اوس باید بیا د مصر د ژغورلو لپاره یو بل جنایت وکړو ځکه که دغه جنایت ونه شي مصر به د هاتي له سلطې سره مخامخ شي. ومې ویل هورمهبه ما له مرګه مه ویروه او په دې پوه شه چې یو ډاکټر له مرګه نه ډارېږي. هورمهبه د چړې له لاس دې لاس لرې کړه ځکه چې ستا چاړه زما د جراحۍ تر چړې ډېره پڅه ده او زه له چړې کرکه کوم. خو ته په دې پوه شه چې زه د مرګ له ویرې ستا وړاندیز نه منم بلکې له دې امله دغه غوښتنه منم چې پوهیږم خبره دې سمه ده باید مصر له هاتي څخه وژغورو. هورمهب وویل آفرین له دې وروسته چې ته د هاتي شهزاده ته ورغلې او هغه پوه شو چې ته د هغه د راتلونکې میرمنې له لوري ورته راغلی یې نو تا ته به ډېرې ډالۍ هم درکړې چې ډېر شتمن به شي. ما وویل د هغه ډالیو ته مې سترګې نه دي نیولې. که زه حریص سړی وای نو ټول هغه سره او سپین موریان او وینځې چې درلودې مې هر څه به مې ساتلې ول خو ته پوهیږې چې ما دا ټول له لاسه ورکړل. زه باوري یم چې وبه وژل شم ځکه کله چې د شهزاده شوباتو شاوخوا کسان وګوري چې ما یې د پاچا زوی وروژلی دی نو ما به ووژني. زه لا تر اوسه نه پوهیږم چې څه ډول به دغه سړی ووژنم خو دغه کار به د مصر د ژغورنې لپاره وکړم. پوهیږم چې دا هم د هغو نورو پیښو په شان ده چې زما په قسمت کې وي او لازله د اسمان ستورو دغه پیښې زما په قسمت کې لیکلي دي. ای هورمهبه او ای آمی تاسو چې غواړئ د مصر واکمنان شئ د مصر د پاچاهۍ تاج زما له لاسه واخلئ او پر خپل سر یې کېږدئ
هیله کوم چې په راتلونکي کې زما نوم په ښو یاد کړئ او ووایي چې یو بېوسه مصري ډاکټر موږ د مصر پاچاهۍ ته ورسولو. کله چې ما دغه خبرې کولې په باطن کې مې د غرور احساس کوو، ځکه چې رایاد شول زه د مصر د فرعونیانو له ذاته یعنی د خدایانو له ذاته یم. ما ته رایاد شول چې زه د مصر د تاج و تخت وارث یم او د مصر د فرعون کېدا لپاره مې تر آمی چې یو کوچنی کاهن دی صلاحیت ډیر دی. په همدې ډول تر هورمهب د پاچاهۍ لپاره ډیر صلاحیت لرم، ځکه د هغه له مور و پلاره لا هم د خوشیو بویونه لټیږي. په دې شپه مې هورمهب ته وویل چې له مرګه نه ویریږم او دا خبره سمه وه، ځکه چې د مرګ له درده نه ډارېدم. زه پوهېدم چې مرګ درد نه لري، خو له دې سره سره چې ځان مې د هورمهب او آمی پر وړاندې زړور او قوي سړی وښود، مګر په دې ډېر خواشینی وم چې خپل ژوند له لاسه ورکوم. ما ته را په زړه شول چې که زه مړ شم نو د نیل د پاسه به د توتکیو الوت ونه وینم او نور به مې سترګې د هرمونو د تاکستان له منظرو څخه خوند وانخلي. له دې وروسته به له هغو زاغانو څخه خوند وانخیستلی شم چې موتی د تبس په دود په تنور کې کبابوي. د دغو خوندونو په اړه په فکر کولو سربیره پوه شوم چې د مصر ژغورل ضروري کار دی. ما چې د مصر د ژغورلو لپاره فرعون اخناتون بلې نړۍ ته واستاوه، باید د یوه هاتیوال له مرګه هم ډډه ونه کړم، د هغه کس له مرګه چې د مصر او زما د هیواد او خدایانو دښمن حسابیږي. ځکه که د یو پردي شاهزاده چې زه ورسره هیڅ علاقه او مینه نه لرم له وژلو ډډه وکړم، نو داسې به وي چې فرعون اخناتون مې بې ګټې وژلی دی او هغه لویې سرښندنه به بې نتیجې وي چې ما د فرعون د وژلو لپاره وکړه. په دې شپه چې آمی او هورمهب زما په کور کې ول، دغه ټول فکرونه مې په ذهن کې تېرېدل او کله به د دغو دوو کسانو اصلي څېره زما تر سترګو شوه. له دې سره به مې فکر وکړ چې دوه غله او لوټماران دلته ناست دي چې غواړي مصر ولوټي، خو دغه دوه کسان مصریان دي، په داسې حال کې چې شاهزاده شوباتو پردی دی. هورمهب ته مې وویل تا چې اوس فیصله کړې د مصر د پاچاهۍ تاج پر سر کړې، نو په دې پوه شه چې د پاچاهۍ تاج ډیر دروند دی. ته به د دوبي په یوه ګرمه شپه کې کله چې دې له سر و مخه خولۍ راماتې وي د دې تاج دروندوالی احساس کړې. هورمهب وویل سینوهه، د دې پر ځای چې د پاچاهۍ د تاج د درنېدا فکر وکړې، غوره ده چې ژر پاڅېږې او حرکت وکړې. ستا لپاره بیړۍ چمتو شوې او ته باید په بیړه ځان د سینا صحرا ته ورسوي چې سرحد ته د هاتي د شاهزاده له رسېدا مخکې له هغه سره یو ځای شي. په دې شپه ما د طبابت وسایل او ځینې نور ضروري شیان هغې ګړندۍ کښتۍ ته ورسول چې هورمهب راته برابره کړې وه. په دې شپه موتی زما لپاره د تبس په دود په تناره کې یو غاز کباب کړی و چې لږه برخه مې په ماخوستن کې وخوړه او پاتې برخه مې بیړۍ ته راسره یوړه چې په لاره یې وخورم او شراب مې هم له ځان سره واخیستل. کله چې بیړۍ نیل سیند کې مخ پر ښکته روانه وه، ما دا فرصت پیدا کړ چې هغه خطر په هکله فکر وکړم چې مصر ګواکي. زه پوه شوم چې دغه خطر هغه توپان ته ورته دی چې له افقه راپورته شوی او که مخه یې ونه نیول شي نو مصر به له منځه یوسي. زه نه غواړم په دې خبره ځان د مصر ژغورونکی معرفي کړم، ځکه که دغه خبره وکړم دروغ به مې ویلي وي. هغه کارونه چې انسانان یې کوي بېلابېل عوامل لري او په هر کار کې ممکن دوه اصلي علتونه موجود وي، یو علت خصوصي وي او بل د عامه ګټو لپاره وي. زه فکر کوم هر څوک چې د عامه ګټو لپاره کوم کار کوي یو خصوصي علت هم وي چې هغه دې کار ته مجبوروي، خو ډیر ځله خلک خصوصي علت ته توجه نه کوي او یا یې نه ګوري، له همدې امله فکر کوي چې دغه کار یې د خلکو د ګټو لپاره کړی دی. مثلا زه د هاتي د پاچاهۍ له خطر څخه د مصر د ژغورلو لپاره روان وم، خو یو خصوصي علت هم دغه کار ته وهڅولم او هغه دا چې پوهېدم که لاړ نشم هورمهب به مې ووژني. خو له دې ټولو سره سره له ځان او وجدان څخه شرمېدم چې ولې د یو سړي د وژلو لپاره روان یم، مګر پر دې هم پوهېدم چې د هغه وژل مصر ژغورلی شي. یو ځل بیا مې ځان یوازې ولید او پوه شوم چې کوم ملګری او غمخور نه لرم. هغه راز چې ما په خپل زړه کې درلود دومره خطرناک و چې که رسوا شوی وای په زرګونو کسان به وژل شوي ول، نو له هیڅ چا سره مې نشو شریکولی. ما د هاتي د شاهزاده د ژغورلو لپاره له چا څخه مرسته نشو اخیستلی، ځکه که بل څوک په دې راز خبر شوي وای نو په کوڅه او بازار کې به ټول پرې خبر شوي ول. ما باید د هاتي د شاهزاده د وژلو لپاره له ډېرې چالاکۍ کار اخیستی وای، ځکه پوهېدم که د شاهزاده شاوخوا کسان پوه شي چې ما د هغوی د پاچا زوی وژلی نو ما به په ډول ډول شکنجو ووژني. یوه شکنجه دا وه چې په ژوندینې به څرمن راڅخه وباسي، ځکه د هاتي خلک په شکنجه ورکولو کې د نړۍ تر ټولو تکړه استادان دي.
کله به مې فکر کاوه چې دغه کار ونه کړم، وتښتم، په یوه لرې هېواد کې ژوند وکړم او مصر پر خپل حال پرېږدم چې هر څه کیږي پر ما څه. که تښتېدلی وای نو د نړۍ حالات به بدل شوي ول او د نړۍ تاریخ به په آینده کې بل ډول شوی و. له ځان سره مې وویل سینوهه، اوس چې ته بوډا شوی او ښه تجربه لرې نو باید پوه شې چې په خبرو ونه غولېږې، ځکه چې په دې نړۍ کې داسې اصول او قوانین شته چې د هیلهمندۍ هیڅ یوه خبره او ستره ژمنه هغه له منځه نشي وړی. د دغو اصولو له ډلې څخه یو دا دی چې په هر هیواد کې باید پر بېوزله او خوارو پرګنو د خانانو واکمنانو له لوري ظلم وشي، که دغه واکمن عامي وي یا هورمهب او یا د هاتي شاهزاده. نو که ته د هاتي شاهزاده ووژنې د مصر د بېوزلو په ژوند کې به بدلون را نشي، ځکه که یو بهرنی شاهزاده د مصر فرعون شي پر بېوزلو او بېوسو به ظلم ونه کړي، خو عامي او هورمهب به پر هغوی فشار راولي. نو سینوهه، وتښته او پاتې عمر په یوه لرې هېواد کې تیر کړه چې لاس دې د دې سړي په وینو ککړ نه شي. له دې سره چې له ځان سره مې دغه خبرې کولې خو ونه تښتېدم، ځکه زه یو کمزوری سړی وم او آسوده ژوند او ښه خوراک و څښاک سړی له روحي پلوه کمزوری او بېوسه کوي. کله چې یو کس له ښه او سوکاله ژوند سره روږدی شي، داسې کمزوری کیږي چې د نورو تالی څټی ترې جوړ شي او د هغوی لپاره جرم او جنایت کوي. زه فکر کوم سوکاله ژوند، ښه خوراک او څښاک او د مریانو او وینځو درلودل انسان داسې روږدی او لټ کوي چې په دغسې کسانو کې ځینې چمتو دي مړه شي، خو نه غواړي چې ژوند یې بدل شي. لامل یې دا دی چې دوی د راتلونکي ژوند له مجهولاتو ویریږي او وایي ښایي دغه ښه خواړه، جامې او سوکاله ژوند به بیا ونه مومم. له دې کبله چې زه یو کمزوری کس وم، نو له هغه برخلیکه مې ځان نشو ژغورلی چې ستورو راته په نظر کې نیولی و. له همدې کبله مې د تېښتې فکر له سره ویوست او فیصله مې وکړه چې شوباتو ووژنم. ما فکر کوو چې څه ډول هغه له منځه یوسم چې د هغه شاوخوا کسان او د هاتي پاچا ما او د مصر ملت د هغه د وژنې مسؤل ونه بولي. زه پوهېدم چې سخته دنده را په غاړه شوې، ځکه چې شاهزاده شوباتو هیڅکله یوازې نه وي او د هاتي قبیلې خلک هم ډیر بدبینه خلک دي چې پر هر چا شک کوي او امکان نه لري ما د خپل پاچا له زوی سره یوازې پرېږدي. زه پوهېدم چې شوباتو له ځان سره بیدیاته نشم بیولی چې یوې درې ته یې ګزار کړم یا دا چې په یو زهرجن مارې وچیچم، ځکه چې د هغه شاوخوا کسان به اجازه را نه کړي چې یوه شیبه هم ورسره یوازې پاتې شم. زه پوهېدم چې د میوې ځینې ونې داسې روزلی شو چې میوه یې زهرجنه شي او که څوک یې وخوري مړ کیږي. دغه خبره مې هم اورېدلې وه چې د پاپیروس پر پاڼو لیکل شوي ځینې کتابونه هم په زهرو ککړولی شو چې هر څوک یې پاڼې واړوي له هغو زهرو څخه به مړ شي. خو د سینا په صحرا کې مې له دغو وسایلو څخه استفاده نه شوه کولی، ځکه چې په زهرو د ککړو میوو روزل یا په زهرو د کتاب د پاڼې ککړول وخت او مناسب ځای ته اړتیا لري او شاهزاده شوباتو کتاب لوستونکی کس هم نه و چې په زهرو ککړ کتاب ورکړم. که په دې سیمه کې کاپتا موجود وای، له هغه مې مرسته اخیستلی شوه. پوهېدم چې هغه ډېر چالاک سړی دی او د غیر عادي حل لارو په موندلو کې استاد دی، خو کاپتا په سوریه کې و چې له خلکو څخه خپل پورونه واخلي. له همدې امله باید د شاهزاده شوباتو د وژلو لپاره له خپل علم او پوهې څخه استفاده وکړم، ځکه له بل چا مې مرسته نه شوه غوښتلی. که شوباتو ناروغ وای نو وژل یې ماته سخت نه و او د دې وس مې درلود چې په علمي اصولو هغه بلې نړۍ ته واستوم چې څوک شک هم ونه کړي. یوازې ډاکټران پر دې پوهېدی شول چې ما هغه وژلی دی، خو ډاکټران د هغه نالیکلي قانون له مخې چې دوی ټول ورته پام کوي د خپل همکار پر جنایت پرده اچوي. هیڅ کله یو ډاکټر نه وایي چې پلانی ډاکټر په قصدي توګه یا له ناپوهۍ څخه خپل ناروغ وژلی دی. شوباتو ناروغ نه و او که ناروغ شوی هم وای نو د هاتي هېواد ډاکټرانو معالجه کاوه او دا اړتیا نه وه چې ما د هغه درملنې ته ور وبولي. دغه خبرې د دې لپاره کوم چې پوه شئ هغه دنده چې هورمهب عوامي په تیره بیا هورمهب راسپارلې وه څومره سخته وه. اوس چې مې د دې کار سختۍ بیان کړې، بیرته به د دې پیښې کیسه وکړم. کله چې زما بیړۍ د منفس پر لور روانه شوه، د دې ښار دارالحیات ته ولاړم او ومې ویل چې یوه اندازه بېلابېل زهر راکړي. هیڅوک زما پر دې خبرې حیران نه شول، ځکه ټول پوهېدل چې تر ټولو خطرناک زهر په ځینو ناروغیو کې
که د ډاکټر له لوري په کم اندازه ورکړل شي ممکنه ده د معالجې سبب شي. له دې وروسته چې له دارالحیات څخه مې بیلابیل زهر ترلاسه کړل، تانیس ته لاړم او له هغه ځایه په روان تخت کې د سینا صحرا پر لوري روان شوم. لکه څرنګه چې هورمهب ویلي ول، څو جنګي ګاډیو ته دنده سپارل شوې وه چې په هر ځای کې له ما سره وي چې په لاره کې غلر راته ستونزې پیدا نه کړي. د شوباتو د مسافرت په هکله د هورمهب معلومات دومره دقیق ول چې د تانیس د ښار په 3 مزلونو کې د اوبو د یوې کوچنۍ ویالې ترڅنګ شوباتو ته ورسېدم. ومې لیدل چې هغه دلته اړولي او یو شمېر عسکر او نوکران هم ورسره ول. د هاتي د پاچا زوی په اډه کې ډېر خره موجود ول. زه پوه شوم چې د دغه خرو کاروبار هغه ډالۍ دي چې شوباتو یې مصر ته وړي او شهزادګۍ باکتامون ته یې ورکوي. په دې کمپ کې یوه درنه او لوی جنګي ګاډۍ هم لیدل کېده. وامې وریدل چې یوه وړه او سپکه ګاډۍ هم د کشف لپاره مخکې تللې ده، ځکه د هاتي پاچا چې خپل زوی مصر ته استاوه پوهېده چې هورمهب په باطن کې مصر ته د هغه ځوان زوی په ورتګ خفه دی، نو له خپل زوی سره یې یوه کوچنۍ خو تکړه جنګي ډله هم واستوله چې که هورمهب د شهزاده لپاره کوم بد نیت ولري، دغه جنګي ډله به ترې دفاع وکړي. کله چې د هاتي د پاچا د زوی کم ته ننوتو، هغه کسان چې هلته ول ما او له ما سره تللیو افسرانو ته یې درناوی وکړ، ځکه د هاتي دود او رواج دا دی کله چې پوهیږي له یو چا څخه کوم شی په اسانه او له جنګ پرته ترلاسه کولی شي، نو تر هغه یې درناوی کوي چې دغه کسان تر خپلې سلطې لاندې راولي. کله چې دا کار وشو، بیا یې نو له پوسته کوي او بیا یې سترګې ډندوي او په ژرندو کې تړي چې تیل پرې جوړ کړي. د هاتي کسانو مرسته وکړه چې د شهزاده شوباتو د کمپ ترڅنګ موږ هم خپل کوچنی کمپ جوړ کړو، خو د دې لپاره چې موږ د بیدیا له غلو زمریانو وساتي، یو شمېر ساتونکي زموږ د کمپ شاوخوا ودرول. کله چې شوباتو خبر شو زه د میرمن باکتامون له لوري راغلی یم، زه یې ور وغوښتلم. د هغه کېږدۍ ته چې ورغلم او هغه مې په لومړي ځل له نږدې ولید، روښانه او ځلېدونکي سترګې درلودې. کله چې ما هغه د سوریې په مجیدو ښار کې له لرې لیدلی و، د هورمهب په څنګ کې ولاړ او نشه و، ځکه خو یې سترګې هم لوېدلې او بېنوره وې. خو په دې ورځ مې ولیدل چې ښکلي او روښانه سترګې لري او له دې کبله چې فکر یې کاوه زه د میرمن باکتامون له لوري راغلی یم، نو له ډېرې خوشحالۍ او کنجکاوۍ یې سپږمې ورېږدېدلې، ویې خندل او سپین غاښونه یې ښکاره شول. هغه مصري جامې اغوستې وې، خو په دې جامو کې خوشحاله او ارام نه ښکارېده. دواړه لاسونه مې پر زنګنو کېښودل. رکوع مې وکړه، بیا پاڅېدم او د میرمن باکتامون جعلي لیک مې ورکړ چې امي برابر کړی و. په دې جعلي لیک کې باکتامون زه د هاتي شهزاده ته د خپل استازي په توګه معرفي کړی وم او لیکل شوي ول چې زه سینوها درباري ډاکټر او د هغې د ټولو رازونو محرم یم. له دې کبله چې د شهزادګۍ له ټولو رازونو خبر یم، نو راتلونکی میړه هم باید خپل رازونه له ما پټ نه کړي، باید زما پوښتنو ته سم ځوابونه راکړي او پر ما بشپړ باور وکړي. شوباتو وویل سینوها، له دې کبله چې ته درباري ډاکټر یې او زما د راتلونکې میرمنې په ټولو رازونو پوهیږي، زه هم له تا څخه هیڅ شی نه پټوم. درته وایم چې کله ما له شهزادګۍ باکتامون سره واده وکړ، مصر به زما د هیواد په شان وي. فیصله مې کړې چې د مصر ټول قوانینو ته غاړه کېږدم او له همدې امله مې مصري جامې اغوستې دي. اوس د مصر دودونه او رواجونه زده کوم چې کله هلته لاړم نو څوک راته د پردي په سترګه ونه ګوري. زړه مې ډېر غواړي چې ډېر ژر د مصر سیل ځایونه وګورم او د مصر د خدایانو له قدرته خبر شم چې له دې وروسته به زما خدایان هم وي. خو تر هر څه ډېر مې زړه غواړي خپل راتلونکې میرمن وګورم، ځکه چې پوهیږم له باکتامون سره یوه سلطنتي کورنۍ جوړوم. نو د هغې په هکله راته خبرې وکړه او دا راته وویل لکه څنګه چې مې اورېدلي، آیا هغه ښکلې ده که نه؟ راته وویل چې د هغې ونه لوړه ده که ټیټه او څنګه دي؟ آیا د بدن شاته پراخ او لویه ده که نه؟ سینوها، له ما څخه هیڅ شی مه پټوه او که پوهیږي چې د میرمن باکتامون په بدن کې کوم عیب وي، هغه راته ووایه، ځکه همغه ډول چې زه په تا باور لرم، ته هم باید پر ما اعتماد وکړې. د شوباتو اعتماد له دې ډېر ښه معلومېده چې د کېږدۍ شاوخوا یې وسلوال کسان ولاړ ول او زما تر شا هم څو تنه نیزه لرونکي ساتونکي درېدلي ول چې که زه کوم شکمن اقدام وکړم نو دوی به خپلې نیزې زما په بدن کې ننباسي. خو ما داسې وښوده چې ګنې هغوی نه وینم او ومې ویل میرمن باکتامون د مصر تر ټولو ښکلې ښځه ده او له دې کبله چې د خدایانو سپېڅلې وینه لري، تر اوسه پورې یې خپل پیغلتوب ساتلی دی.
دی نه غوښتل د داسې کس میرمن شي چې د هغې وړتیا ونه لري، نو له همدې امله له تا څخه لږ زیات عمر لري، خو د یوې ښکلې میرمنې عمر ډیر مهم نه وي، ځکه چې د هغې ښکلا هغه تل تانده او ځوانه ښیي. میرمن باکتمون د سپوږمۍ په شان مخ لري او سترګې بیضوي دي. که ته یې سترګې وګورې، صبر او حوصله به بایلې. د شهزادګۍ ونه ډیره دنګه ده او نه ډیره لنډه او د بدن شاته پلنه ده. دغه موضوع له طبي پلوه د دې ښودنه کوي چې هغه ډیر بچان زیږولی شي، خو د شهزادګۍ ملا د مصر د نورو میرمنو په شان نری ده او له همدې امله یې زه رالیږلی یم چې زه تا وګورم او پوښتنه درڅخه وکړم چې آیا د هغې لپاره به یو ښه او پیاوړی میړه شي؟ ځکه شهزادګۍ چې ته د خپل خاوند په توګه د ځان لپاره وړ کس ګڼلی یې، تمه لري چې ته د یوه میړه په توګه خپله دنده په سمه توګه ترسره کړې. کله چې شهزاده شوباتو دغه خبرې واورېدې، خپل لاس یې پورته کړ او مټې یې راوښودلې. ویې ویل: زما په مټو کې دومره زور شته چې د ډېرې لویې او کلکې لیندۍ مزه یې هم راکاږلی شم. که پر کوم خره سپور شم او دواړه ورنونه تر فشار ورکړم، نو د خره هډوکي به ورمات کړم. څیره مې همدا ده چې ته یې ګورې، کومه نیمګړتیا نه لري او تر اوسه مې نه یادېږي چې ناروغ شوی وم. ومې ویل: شوباتو، داسې ښکاري چې یو بې تجربې ځوان یې او د مصر له دودونو څخه خبر نه یې، ځکه که فکر کوي یوه مصري شهزادګۍ چې د خدایانو وینه یې په بدن کې ده، یوه لینده ده چې وکړی شي د هغه مزه یې په کلکو مټو راکاږي، یا یوه خره ده چې د هغې هډوکي ورمات کړي؟ نه شوباتو، یوه ښکلې او ځوانه میرمنه د نورو شیانو لپاره واده کوي او له همدې امله یې زه دلته راوستولم چې که له یوې ښځې سره د څملاستو او مینې په چل نه پوهېږي، زه به یې در زده کړم. شوباتو پر دې خبرې سخت غوسه شو چې نارینه‌توب یې له پوښتنې سره مخامخ شوی. لاسونه یې سره ومروړل او په کېږدۍ کې موجودو افسرانو وخندل. خو شوباتو نه غوښتل چې پر ما په قهر شي، نو خپله غوسه یې تېره کړه او بیا یې وویل: سینوهه، ته فکر کوي چې زه یو ماشوم یم او ملا مې له کومې ښځې سره تفریح نه ده کړې؟ ما تر ننه پورې تر 2 ځلونو ډېر له 80 ښځو سره تفریح کړې او ټولې له ما راضي وې. که ستا شهزادګۍ یو ځل هم له ما سره څملي، پوه به شي چې دهاتي د هېواد نارینه د نړۍ تر ټولو تکړه کسان دي. ومې ویل: دا خبره منم، خو تا څو شېبې وړاندې وویل چې زه هېڅکله ناروغ شوی نه یې، په داسې حال کې چې زه ستا له سترګو پوهېږم چې خېټه دې ښه نه ده او تا کړوي. د ډاکټرانو یو چل چې وکړی شي له شتمنو څخه سره او سپین ترلاسه کړي، دا دی چې ورته ووایي ته ناروغ یې. لامل یې دا دی چې که انسان هر څومره روغ هم وي، خو کله چې له ډاکټره واوري چې ناروغ دی، نو د ناروغۍ احساس کوي. انسان چې څومره روغ هم وي، کله چې د ډاکټر دغه خبره واوري، ورپه زړه کېږي چې تېره شپه نه و ویده شوی، یا پرون چې کله له خوبه پاڅېد د کسالت احساس یې کاوه، او یا یې وړمه شپه ډوډۍ نه ده خوړلې. د دغه ډول خبرو پر زړه کول ان ډېر روغ سړی هم قانع کولی شي چې ډاکټر سمه خبره کوي او دی ناروغ دی، نو باید د ځان معالجه وکړي. که دغه سړی شتمن وي، ډاکټر په دې ډول ډېر څه ترې ترلاسه کولی شي. خو ما د تمه لرونکي ډاکټر په پرتله چې د شتمنۍ د ترلاسه کولو لپاره یوه روغ کس ناروغ بولي، دغه امتیاز درلود چې پوهېدم د شهزاده شوباتو خېټه سمه نه ده، ځکه هر څوک چې له سینا دښتې تیر شي، د سینا صحرا په نهرونو کې یو ډول ماده یعنی سودیم هایدروکساید شته چې کله انسان وخوري اسهال ورته پیدا کوي. که تیره بیا هغه کسان ژر اسهاله وي چې تل یې د سوریې خوندورې اوبه څښلې وي او د سینا صحرا له اوبو سره بلد نه وي. ما دغه طبي موضوع په سینا صحرا کې له ډیرو سفرونو وروسته زده کړې وه او پوهېدم چې هر څوک سینا صحرا ته داخل شي او دغه ماده یعنی سودیم هایدروکساید له اوبو سره وخوري، اسهالېږي. شوباتو زما په خبرې حیران شو او ویې ویل: سینوهه، ته څنګه په دې خبرې پوه شوې؟ ومې ویل: ستا له سترګو پوه شوم چې خېټه دې ښه کار نه کوي، په داسې حال کې چې داسې نه وه او د شوباتو سترګې روښانه وې او پر دې ناروغۍ یې هېڅ دلالت نه کاوه. د هاتي شهزاده وویل: خو زما یو ډاکټر هم په دې خبرې پوه نه شو چې همغه ډول چې ته وایې زما خېټه خرابه ده او همدا نن څو ځله قضایي حاجت ته لاړم. له دې خبرې وروسته شهزاده څو ځله پر خپل تندي لاس کېښود. ویې ویل: احساس کوم چې زما ټنډه ګرمه ده، سترګې مې درنې دي او ځان راته سم نه ښکاري. ومې ویل: خپل ډاکټر ته ووایه چې دارو درمل درکړي چې ستا د خېټې مشکل حل شي او نن شپه آرام ویده شي، ځکه چې د سینا صحرا د اسهال ناروغي ډېره خطرناکه ده. زه چې ډاکټر یم، په وار وار مې د مصر یو شمېر عسکر لیدلي چې له همدې ناروغۍ څخه په بیدیا کې مړه شوي دي. لا تر اوسه څوک د دغې ناروغۍ په علت نه پوهېږي. ځینې کسان وایي چې
دغه ناروغي د سینا صحرا د سوځنده بادونو له امله پیدا کیږي ځکه چې ځینې دغه بادونه زهرجن دي. ځینې خلک عقیده لري هغه ملخان چې په دې بیدیا کې الوزي دغه ناروغي رامنځته کوي او ځینې هم دغه ناروغي د اوبو له امله بولي. خو له دې کبله چې ښه ډاکټران لري هغوی ته ویلی شي چې تا معالجه کړي. زه باوري یم چې نن شپه به په ارامه تیره کړي او سبا به د مصر پر لور روان شي. خو کله چې شاهزاده دغه خبرې واورېدې په فکرونو کې ډوب شو او بیا یې خپلو افسرانو ته وکتل، څه یې ونه ویل. خو زه پوهېدم چې په زړه کې راته وایي سینوهه ته چې دغه ناروغي پیژنې د هغې درمل هم ته جوړ کړه او راباندې وخوره. له دې سره چې زه پوهېدم چې هغه غواړي څه شی ووایي خو چوپتیا مې غوره کړه او ځان مې ناګاره کړ. شوباتو وویل ولې ته پخپله دغه درمل نه راکوې چې زما ناروغي ورسره معالجه شي؟ ما خپل لاسونه وښورول او ورته مې په لوړ غږ چې ټولې واورې وویل زه هیڅکله دغه کار نه کوم ځکه که زه کوم درمل درکړم او ستا ناروغي نوره هم سخته کړي نو ستا ډاکټران او افسران به سملاسي ما تورن کړي او وبه وایي چې ما قصداً دغه درمل درکړي دي چې ستا وضعیت نور هم خراب کړي. نو غوره ده چې ستا خپل ډاکټران تا معالجه کړي او درمل درکړي. شاهزاده وخندل او ویل سینوهه ستا نصیحت ګټور دی او زه به خپل ډاکټر اعزار کړم چې ورته ووایم درمل راکړي چې د خېټې ستونزه مې ښه شي ځکه زه غواړم له تا سره ډوډۍ وخورم او له تا څخه د میرمن باغتامون په هکله واورم. بله دا چې هره شیبه دې ته متوجه شم چې له خپلې کیږدۍ څخه د قضای حاجت لپاره ووځم. بیا شاهزاده شوباتو خپل خاص ډاکټر راوغوښت. ما ولیدل چې هغه شکاکي او تریو سړی دی خو له دې وروسته چې پوه شو زه ورسره سیالي نه کوم تنده یې ورین کړ او مسکی شو. د شاهزاده د حکم په اساس د قبضیت درمل ورکړل او له دې وروسته چې لومړی دغه ډاکټر درمل وڅکل بیا یې شاهزاده ته ورکړل. کله چې ډاکټر هغه ته قبضیت درمل ورکړل زه خوشحاله شوم ځکه کوم زهر چې ما هغه ته ورکول ښه اغیز کوي چې سړی قبض وي. په داسې حال کې چې دا اسهال په وخت ممکن ډیر زهر د هغه له بدنه ووځي اغیز یې پاتې نشي او هغه ونه وژني. تر هغې مېلمستیا وړاندې چې شاهزاده زما په ویاړ برابره کړې وه زه خپلې کیږدۍ ته لاړم او یو منګی د زیتون تیل مې وخوړل ځکه چې پوهېدم کله چې سړی ډیر زیتون وخوري که بیا کوم ډول زهر هم وخوري اغیز پرې نه کوي. بیا مې په شرابو کې لږ زهر ګډ کړل او دغه شراب مې په یوې سراهۍ کې واچول. ښه ځیر شوم چې په کوچنۍ سراهۍ کې له 2 جامونو زیات شراب نه وي. سر مې وربند کړ، په خپل جیب کې مې کېښوده او د ډوډۍ د خوړلو لپاره د شوباتو کیږدۍ ته لاړم. د ډوډۍ خوړلو په وخت کې مې د شاهزادګۍ باغتامون او د مصریانو د سکس او عشقونو په هکله خبرې وکړې. شاهزاده زما خبرو ته په کړس کړس خندل او کله کله به یې زه په شا وټپولم تر دې پورې چې ویل یې له دې سره چې ته یو مصری یې خو مجلس د ډیر خوږ دی. زه چې د مصر د شاهزادګۍ باغتامون میړه شم تا به خپل ډاکټر کړم. در دې وړاندې چې ته خبرې وکړې زه د خېټې له درده ناکراره وم خو اوس مې د خېټې درد ورک شو. تا د مصر د عشق او سکس په هکله خبرې وکړې خو د هاتي د خلکو له عشق نه یې خبر. کله چې زه ستاسې هیواد ته ننوځم خپلو عسکرو او افسرانو ته مې وویل چې د هاتي هیواد د ژوند رودي مصریانو ته وروښیي چې هغوی هم پوه شي په دې ډول له ژونده ډیر خوند اخیستلی شي. د شاهزاده نوکرانو چې زموږ په شانې ډوډۍ خوړل او د خپل شاهزاده په شانې شراب څښل زموږ له خبرو یې خوند اخیست او هیجاني شوي ول. دوی هم د شاهزاده خبرې په خندا سره بدرګه کولې. شاهزاده شوباتو په خپله هم شراب وڅښل او په نورو یې هم وڅښل. وی ویل سینوهه کله چې شاهزادګۍ باغتامون زما میرمن شوه هاتي او مصر به سره یو شي او بیا به هیڅ پاچا ونه کړی شي زموږ پر وړاندې مقاومت وکړي ځکه چې موږ به په نړۍ کې تر ټولو مضبوط او قدرتمند یو. خو تر دې وړاندې چې موږ تر ټولو قوي هیواد شو باید د مصریانو په زړونو کې وسپنه او اور ځای پر ځای کړو چې هغوی هم زموږ په شان زړور او بېرحمه شي او پوه شي چې باید له مرګه ونه ډار شي. شوباتو له دې خبرو وروسته یو جام شراب اسمان او بل ځمکې ته ډالۍ کړل. ما ته یې پام شو او ویې پوښتل سینوهه ته ولې شراب نه څښې؟ ومې ویل ای د هاتي د پاچا زویه نیت نه لرم چې تا ته سپکاوی وکړم او تا خفه کړم خو پوهېږم چې تا تر اوسه پورې د هرمونو د تاکونو شراب نه دي څښلي. که دې دغه شراب څښلي وای نورو شرابو به ستا په خولو کې د اوبو په شان خوند درلودی. له همدې امله زه ستا شراب نه څښم ځکه چې د مصر شراب مې څښلي او له هغوی سره روږدی شوی یم. زه تل له ځان سره دغه شراب ګرځوم چې ویې څښم خو فکر مې وکړ چې که د مصر شراب له خپله جیبه راوباسم او ویې څښم ته به خفه شې. شوباتو وویل زه نه خفه کېږم او ستا له دې خبرې وروسته غواړم پوه شم چې د هرمونو د تاکونو شراب څه ډول دي.
ما له جیبه د شرابو سراهی راویسته ومې ښوروله چې سره ګډ شي. هغوی هم همداسې کول چې شراب یې ښه ګډ شي. له دې وروسته چې شراب مې وښورول ومې ویل دا د هیرمونو د تاکونو حقیقي شراب دی چې په مصر کې په سرو زرو خرڅوي او له هېواده د باندې خو یې بیه نوره هم زیاتیږي. له دې کبله چې په شرابو کې مې عطر ګډ کړي ول د هغه بوی په ټوله کېږدۍ کې خپور شو او د شرابو کوم صفت چې ما کړی و حقیقت و. په رښتیا چې ښه شراب ول. ما لږ په یوه تشې پیالۍ کې واچول او تر وروستي څاڅکي مې وڅښل. له څو شېبې وروسته مې ځان داسې وښود چې نشه شوی یم او کله چې شوباتو ولیدم چې په یوه غړپ دومره نشه شوی یم په خپله پیاله یې راوړاندې کړه ویې ویل لږ دغه شراب ماته هم واچوه چې وګورم مزه او تودوخه یې څنګه ده. ما ظاهراً د شرابو له ورکولو ډډه وکړه ومې ویل شوباتو زه خپل شراب بل چاته نشم ورکولی د دې لپاره چې زه سخت او کنجوس یم بلکې د دې لپاره چې زه نور شراب نشم څښلی او له دې پرته نور مصري شراب هم نه لرم نو مجبور یم چې دغه شراب در نه کړم. بله دا چې زه غواړم نن شپه ښه نشه شم ځکه نن یوه ستره شپه ده. پر دې شپه مصر او هاتي د تل لپاره متحد کیږي او یو نوی هیواد جوړیږي. بیا مې لږ نور شراب د ځان لپاره واچول او خولې ته مې نږدې کړل خو لاسونه مې له ویرې رېږدېدل. هلته موجودو کسانو فکر کوو چې زما د لاسونو رېږدېدا له ډېرې نشې څخه ده ځکه ټولو وخندل او ما د دې لپاره چې هغوی نور هم غلط کړم ځان مې نشه وښود. د خرو په شان مې نارې کړې او شته کسانو داسې وخندل چې بډوډو ته یې لاس ونیو. له دې سره چې هغه کتل زه نشه یم او باید له یوه نشه کس څخه شراب ونه غوښتل شي خو شوباتو له ما شراب وغوښتل. هغه داسې کس نه و چې له ما کوم شی وغواړي او څوک یې ورنه کړي. د هغه غوښتنه چا نه شوی ردولی. زه د دې غوښتنې پر وړاندې تسلیم شوم ځکه چې بله چاره مې نه درلوده او یوه پیاله مې له شرابو ډکه کړه او ور مې کړه. شوباتو لږ شراب بوی کړل بیا یې شاوخوا وکتل ته وا له نورو پوښتنه کوي چې دغه شراب وڅښي که نه. زه پوهېدم چې شوباتو په وروستیو شیبو کې ډار شوی دی خو جرأت یې نشو کولی چې خپل پیشمرګی راوغواړي او لومړی دغه شراب پرې وڅښي چې پوه شي شراب په زهرو ککړ دي که نه. هغه ویرېده چې که خپل پیشمرګی راوغواړي زه به خفه شم او فکر یې کوو چې لا هم ماته اړتیا لري ځکه چې ممکنه ده زه د هغه په هکله شهزادګۍ باکتامون ته ناسم راپور وړاندې کړم. له همدې کبله ښایي شهزادګۍ له ده سره واده کولو پښیمانه شي. له همدې امله یې د شرابو ډک جام ماته نږدې کړ او ویې ویل سینوهه له دې کبله چې ما سره ملګری یې او زه غواړم له دې وروسته له تا سره ډېره ملګرتیا وکړم نو تا ته اجازه درکوم چې زما له جامه لږ شراب وڅښې. ما ظاهراً په ډېرې خوشحالۍ سره جام له هغه واخیسته او یو غړپ شراب مې ترې وڅښل. له هغه وروسته شوباتو پیاله خپلې خولې ته نږدې کړه له دې کبله چې شرابو عطر درلودل نو هغه یې پر سر واړول او چې جام خالی شو پر ځمکه یې کېښود. ویې ویل سینوهه ستا شراب ډېر قوي دی او نشې پر ما اغېز وکړ خو له څښلو وروسته خوله تریخوي او اوس به د خولې تریخوالی په خپلو شرابو سره له منځه یوسم. له هغه وروسته یې له خپلو شرابو څخه پیمانه ډکه کړه او ویې څښل. زه پوهېدم هغه زهر چې ما ورکړي دي تر سهاره د هغه د مړینې سبب نه کیږي ځکه چې هغه ډیره ډوډۍ وخوړله. پر دې سربیره ډاکټر ورته د قبضیت درمل ورکړل او کله چې قبضیت موجود وي زهر په ځنډ اغېز کوي. ما هم په خپل جام کې لږ د سوریې شراب واچول او ومې څښل خو د دې لپاره نه چې شراب وڅښم او ځان نشه کړم بلکې د دې لپاره چې زما جام ووینځل شي د زهرو اغېز پکې پاتې نشي او که زما له تګ وروسته کوم ډاکټر هغه معاینه کړي نو د زهرو نښې پکې پیدا نه کړی شي. له دې وروسته مې ځان نور هم نشه وښود او داسې مې وښودل چې د کېناستو توان نه لرم باید لاړ شم او ویده شم. د هاتي افسرانو له دواړو مټو ونیولم او خپلې کېږدۍ ته یې بوتلم خو ما د شوباتو له کېږدۍ څخه له ځان سره د شرابو هغه سراهي هم بیرته راوړه چې له مصره مې پکې شراب راوړي ول. د هاتي افسرانو په ټوکو ټکالو زه خپلې کېږدۍ کې ویده کړم او لاړل چې پخپله هم ویده شي. کله چې مې احساس وکړ ټول ویده شوي دي پاڅېدم او ګوته مې په ستونه کې دننه کړه. هر څه مې چې خوړلي ول د زیتون له تیلو سره مې یو ځای ټول بیرته راوګرځول. بیا مې د مصر د شرابو تشه سراهي ووینځله او ماته مې کړه. ټوټې او کودړې مې د دښتې په شګو کې ښخ کړل. پر بدن مې سړې خولې راماتې وې ځکه چې ویرېدم ښایي زهرو به مسموم کړی یم. د ډېر احتیاط لپاره مې د کانګو درمل وخوړل چې بیا کانګې وکړم هغه څه چې زما په معده کې و ټول راووځي. که څه هم د زیتون ډیر تیل مې خوړلی ول خو بیا هم ډارېدم چې زهر پر ما اغېز ونه کړي. ځان مې چمتو کړ چې ویده شم خو له ویرې خوب نه راته.
په ډار سربیره مې د شوباتو څیره چې ښکلی ځوان و او د هغه ځلانده سترګې او سپین غاښونه هم سترګو ته درېدل. کله چې سهار شو زه پوهېدم چې د شهزاده شوباتو وضعیت به ښه نه وي، خو هغه چې د هاتي د ټولو اوسیدونکو په شان کبرجن او مغروره و داسې وښودله چې خپل سفر ته دوام ورکولی شي او پر خپل روان تخت سپور شو. زه خبر شوم چې د هغه ډاکټر 2 ځله د قبضیت دوا ورکړې چې دغو درملو د شوباتو حالت نور هم خراب کړی دی. که پر دې ورځ د شوباتو ډاکټر دغه ځوان ته مساحل درمل یا جولاب ورکړي وای، ښایي هغه ښه شوی وای، خو له دې کبله چې قبض شوی و نو ټول زهر د هغه په بدن کې پاتې شول. د شپې مهال چې کله د استراحت ځای ته ورسېدو د شوباتو حالت داسې خراب شو چې سترګې پټې شوې او د مرګ نښې نښانې پکې څرګندې شوې. د هغه ډاکټر زه د مشورې لپاره ور وغوښتلم او کله چې ما د هغه ځوان ولید پوه شوم چې هغه مې د مرګ پر پلور استولی دی نو ورېږدېدم. ډاکټر فکر وکړ چې ډېر خفه یم، ځکه رېږدم او له ما یې پوښتنه وکړه: سینوهه، د دې ناروغۍ په هکله ستاسې نظر څه دی؟ ومې ویل دا همغه د بیدیا ناروغي ده چې پرون ما د شهزاده په بدن کې کشف کړې وه او هغه ماته وویل چې معالجه یې کړي. ډاکټر وویل د دې ناروغۍ درمل څه دي؟ ومې ویل زه فکر کوم په دې پړاو کې باید مسکن درمل ورکړل شي چې د کولمو او معدې درد یې ختم کړي. د کولمو د درد کمولو لپاره باید یوه ډبره ګرمه کړو او د هغه پر نس یې کیږدو. ما شهزاده شوباتو ته هیڅ ډول درمل نه دي ورکړي، بلکې پرې مې خو چې د هغه خاص ډاکټر هغه ته خپل درمل برابر او د هغه په خولو کې ورواچوي. ډاکټر په یوه آله د شهزاده خوله خلاصه کړه او درمل یې پکې ورواچول. زه پوهېدم چې مسکن درمل او ګرمه ډبره به د هغه د مړینې مخه ونه نیسي، خو لږ تر لږه درد یې ورته آراماوه او په دې وروستیو شیبو کې به په اسانه مړ شي. شهزاده د زهرو له امله سخت اسهال شوی و او ډاکټر یې حیران پاتې و چې ولې د قبضیت له دې ټولو درملو سره سره چې ده ته یې ورکړي بیا هم اسهال دی. دې سخت اسهال د شوباتو ډاکټر قانع کړ چې دا همغه د صحرا ناروغي ده چې ځانګړي نښه اسهال دی. زه متوجه وم چې هیڅوک پر ما شک نه کوي او په دې ډول مې پر خپله چالاکۍ ویاړ کولی شو، خو په باطن کې شرمنده وم، ځکه چې یو ډاکټر د دې لپاره ډاکټر شوی وي چې ناروغان معالجه کړي تر څو مړه نه شي، نه دا چې یو ښکلی او غښتلی ځوان بلې دنیا ته واستوي. دغه کار د هاتي تر ټولو وحشي سرتیرو په نیزو او چړو سره هم کولی شو. د بلې ورځې تر سهاره شهزاده شوباتو ژوندی و او ما بې له دې چې د هغه په معالجه کې مداخله وکړم هڅه مې کوله چې د هاتي د ډاکټرانو په مټ د هغه ځوان درد کم کړم. دغه ډاکټر د خپل هیواد له ځایي ناروغیو پرته نورې ناروغۍ نه پیژندلې او کله خو به یې د ځیګر، کولمو، معدې او پښتورګو دندې سره غلطولې. باید د هاتي او نورو هیوادونو د ډاکټرانو نالایقۍ ته حیران نه شو، ځکه چې د هغوی طبي تحصیلات نظري دي او عملی کار نه کوي. د نړۍ په هیوادونو کې یوازې مصر دی چې له زرګونو کلونو راهیسې د طب علم په علمي توګه د محصلینو ته ورښیي او د مومیایي کولو یو شاګرد په مصر کې د هاتي د 10 ډاکټرانو هومره پوهه او د بدن د غړیو په هکله معلومات لري. دا ځکه چې هره ورځ د بدن غړي ګوري او د هر غړي په نقص پوهیږي. د مصر د مومیایي کوونکو پوهه دومره زیاته ده چې کله د مړي خېټه پرانیزي پوهیږي چې هغه په کومه ناروغۍ مړ شوی دی. په همدې ډول مصري ډاکټران چې په دارالحیات کې زده کړې کړې وي له مومیایي کوونکو څخه ډیر د بدن د غړیو پر دندو او د ناروغیو په نښو نښانو ښه پوهیږي. زه تصور نه کوم داسې کوم هیواد دی وي چې د طب په برخه کې له مصر سره سیالي وکړی شي او په راتلونکي کې هم که نور ملتونه وغواړي چې د دې علم په رازونو پوه شي نو له مصره به یې زده کوي. کله چې لمر راوخوت شهزاده شوباتو مرګ ته نږدې شوی و، ځکه خو هوښیار شو. کله چې مرګ ته نږدې کیږي او ژوند چې زموږ د ټولو دردونو لامل دی پای ته رسیدونکی شي نو بدن نور د درد احساس نه کوي او له دې کبله چې د ژوند کړاو له منځه ځي حواس او هوښیاري بیرته راستنیږي. شوباتو هم په دغه وخت کې هوښیار شوی و. د هاتي افسران یې راوغوښتل او هغوی ته یې وویل هیڅوک زما د مرګ مسؤلیت نه لري، بلکې زه د صحرا د ناروغي له امله مرم. زه د دې سره سره چې د هاتي تر ټولو ستر ډاکټر زه معالجه کړم او د مصر لوړ مقام ډاکټر سینوها هم ورسره مرسته کوله، خو زه معالجه نه شوم. یا د اسمانونو او ځمکې اراده ده چې زه باید مړ شم او یا د سینا صحرا زما د مرګ حکم کړی دی چې د مصر د خدایانو ټاټوبی دی. زما له خولې څخه زما پلار ته ووایست او تاسې هم پوه شئ چې له دې وروسته باید د هاتي سرتیري سینا صحرا ته رانشي، ځکه چې دغه صحرا زموږ د تباهۍ سبب کیږي او زما مرګ دغه خبره ثابتوي.
ټول پوهیږي چې په همدې بیدیا کې مو ماتې وخوړه او د هاتي جنگي ګاډۍ چې تل یې سوبه کړې وه په همدې بیدیا کې تباه شوي. زما له مړینې وروسته دغو 2 تنو ډاکټرانو ته چې هڅه یې وکړه ما معالجه کړي، ښې ډالۍ ورکړې او سینوها ته چې کله مصر ته ستون شوې شهزادګۍ باکتامون ته زما سلام ورسوه او ورته ووایه چې زه هغه له هغې ژمنې معافوم چې له ما سره یې کړې وه، خو افسوس کوم چې ولې زما عمر له ما سره ملګرتیا ونه کړه چې هغه د دې او زما په خوښه د هاتي شهزادګۍ کړم. هغې ته دا هم ووایه اوس چې زه مرم بیا هم د هغې فکر کوم او د هغې په خیال بلې نړۍ ته ځم. شهزاده شوباتو په داسې حال کې چې مسکی و له دې نړۍ یې سترګې پټې کړې او زه د هغه مسکا ته هیڅ حیران نه شوم، ځکه ځینې کسان چې د مرګ په وخت له بدني دردونو خلاصیږي له دې کبله چې ځان آسوده احساسوي او ښکلې منظرې په فکر کې مجسموي نو مسکی شي. د هاتي افسرانو د شهزاده مړی په یوه ستره تغاره کې کېښود. تغاره یې له شرابو او شاتو ډکه کړه، سر یې وربند کړ چې مړی خپل هیواد ته ستون کړي او د هغې غونډۍ پر سر یې خاورو ته وسپاري چې نور شهزادګان او د هاتي پاچاهان پکې ښخ دي. دغو افسرانو چې زه په ژړا ولیدم له ما سره یې مینه پیدا شوه، پر یوه لوحه یې ولیکل سینوهه د شهزاده شوباتو په مړینه کې مسؤلیت نه لري، هغه په صحرا کې د اسهال د ناروغۍ له امله مړ شو. دغه راز یې پر لوحه ولیکل سینوهه د هاتي له ډاکټرانو سره یو ځای ډېره هڅه وکړه چې شهزاده معالجه کړي خو بریالی نه شو. هغوی پر دې لوحه د ارواښاد شهزاده او خپل مهرونه ولګول، ځکه چې فکر یې وکړ مصر هم د هاتي په شان دی او که زه د شهزاده د مرګ خبر میرمن باکتامون ته وروړم هغه به ما ووژني او تصور به وکړي چې د هغې راتلونکی خاوند ما وژلی دی. کله چې مې غوښتل مصر ته ستون شم د شوباتو د وصیت په اساس یې ما ته ډېرې ډالۍ راکړې او زه د مصر پر لوري رهي شوم. په دې کې مې شک نه کوو چې د دې شهزاده په وژلو سره مې مصر ته لوی خدمت کړی دی او توره خاوره مې د هاتي د پاچاهانو له خطره ژغورلې ده، خو مصر ته د دې ستر خدمت له امله مې ویاړ هم نه کاوه. کله چې مصر ته راستون شوم را په زړه شول له دې سره چې ډاکټر یم، خو زما وجود د هغو کسانو لپاره چې ما پیژندل او را باندې ګران ول د کړاو سبب شوی دی. ما خپل ناسکه مور و پلار چې را باندې ګران ول له لاسه ورکړل، بیا مې په مینا زړه وبایلود. هغه پیغله هم زما د کمزوري نفس له امله د کورت د خدای په کور کې مړه شوه. له هغه وروسته له موریت او تهود سره اشنا شوم او دغه دواړه هم زما د کمزورتیا او شکونو له امله مړه شول. د مصر فرعون اخناتون له ما سره ډیره نیکي کړې وه، خو زما له لاسه یې زهر وخوړل او مړ شو، ځکه چې ما تصور کاوه د هغه په وژلو سره به مصر ته یو ستر خدمت وکړم. وروستی کس چې ما د وژلو لپاره ورسره علاقه پیدا کړه شوباتو او هغه هم زما په لاس بلې نړۍ ته واستول شو. داسې ښکاري چې زما وجود سپیره دی او له هر چا سره چې علاقه پیدا کوم له منځه ځي. له هغه وروسته د تانیس ښار ته ننوتم او په بیړۍ کې د تبس پر لوري روان شوم. زما بیړۍ د زرینې ماڼۍ یا سلطنتي ماڼۍ پر وړاندې ودرېده او زه ماڼۍ ته ننوتم. آمی او هرومهب هلته ول. ما ورته وویل ستاسې هیله پوره شو او شهزاده شوباتو د سینا په صحرا کې مړ شو. د هغه مړی له شرابو او شاتو څخه په یوه ډکه تغاره کې واچوه او هاتي ته یې ولېږداوه. هغه به بیا مصر ته راستون نه شي او د دغه هیواد لپاره به ستونزې پیښې نه کړي. دواړه په دې خبره ډېر خوشحاله شول او آمی له سلطنتي خزانې څخه یو زري امیل را پر غاړه کړ. هورمهب وویل لاړ شه او دغه خبر میرمن باکتامون ته ورسوه چې پوه شي د هغې راتلونکی خاوند مړ شوی دی، ځکه که موږ دغه خبر ورکړو باور به ونه کړي. زه شهزادګۍ باکتامون ته ورغلم او هغې ته مې وویل ای شهزادګۍ، ستا چنغول شهزاده شوباتو چې غوښتلې مصر ته راشي او له تا سره واده وکړي په سینا صحرا کې د صحرا د ناروغۍ له امله مړ شو، خو ما او د هغه خاص ډاکټر تر خپله اوسه پورې هڅه وکړه چې هغه وژغورو. شهزادګۍ باکتامون چې شونډې سرې کړې وې چې دغه خبرې واورید، د سرو زرو یو بنګړی له خپل لاس را خلاص کړ او ما ته یې راکړ. په ملنډو یې وویل سینوهه دغه بنګړی د ډالۍ په توګه واخله، خو تر دې وړاندې چې ته راشې او دغه خبر ما ته راکړې زه پوهېدم چې دلته زما په هکله څه فکر لري، ځکه چې فیصله یې کړې ده ما د جنگ د الهي یا سخمت الهه کړي او زما سرې جامې تیاري کړي دي. خو د شوباتو د ناروغۍ او مړینې په هکله باید ووایم چې زه د هغه ناروغۍ او مړینې ته نه حیرانېږم، ځکه پوهېږم هر چیرته چې لاړ شي مرګ هم له تا سره هلته ځي.
زما ورور او اخناتون له دې امله له لویدیځې نړۍ ته لاړل چې تا معالجه کړې وه، نو له همدې امله تا ته وایم ایسې نوحه، لعنت دې پر تا وي او زه له خپلو خدایانو غواړم چې تر ابده دې ملعون کړي. زه له خدایانو غواړم چې ستا قبر ملعون کړي، ستا مومیایي پاتې نشي او نوم دې له منځه لاړ شي، ځکه چې دا ته وي چې د مصر د فرعونانو تاج و تخت دې په داسې کسانو وپلوري چې ذات یې هم معلوم نه دی. دا ته وي چې زما په رګونو کې د مصر د سترو فرعونیانو بهیدونکې پاکه وینه دې ګنده کړه. سینوحه ای خونړی ډاکټره، د تل لپاره ملعون پاتې شي. ما خپل لاسونه پر زنګنو کېښودل، رکوع مې وکړه او مې ویل ای شهزادګۍ، هغه څه چې تا وویل همغسې به شي. کله چې زه له زرینې ماڼۍ څخه بهر راووتم، شهزادګۍ امر وکړ چې په ما پسې تر سلطنتي ماڼۍ پورې ټوله ځمکه جارو کړي، چې ځمکه زما له ککړتیا او پلیتۍ څخه پاکه شي. عامي کاهنانو ته امر وکړ چې د فرعون جنازه په وادي السلاطین کې پراته قبر ته ولېږدوي. ډېری هغه چایان چې فرعون غوښتل په خپل قبر کې کېږدي د عامي له لوري ولوټل شول، او کله چې د قبر دروازه بنده کړه نو کاهنانو چې عامي ورته ډېر رشوت ورکړی و فیصله وکړه چې نوموړی د مصر فرعون شي. هورمهب د مصر په واټونو او څلور لارو کې خپل سرتیري ځای پر ځای کړل چې کله عامي د تاج ایښودلو او تبرک لپاره د امون معبد ته ځي نو خلک بلوا ونه کړي. خو هیچا د اعتراض غږ پورته نه کړ، ځکه چې خلک له لوږې په تنګ شوي ول او ملت هغه خره ته ورته و چې بار کړی وي او د متروکي او چوکي په زور یې په یوه بېپایه سړک کې روان وي چې د ډېرې ستړیا له کبله خپل خاوند په لغته هم نشي وهلی. په کومه ورځ چې عامي معبد ته روان و پر خلکو یې ډوډۍ او شربتونه وویشل. دا چې خلک وږي ول نو دغو خوړو پرې اغیز وکړ او د هورمهب لپاره یې نارې ووهلې. خو هوښیار کسان پوهېدل چې مصر کې عامي یو نمایشي او چټي فرعون دی. اصلي قدرت د هورمهب په لاس کې دی، خو هغوی په دې حیران ول چې ولې دغه سړي د پاچاهۍ تاج نه دی پر سر کړی. خو هورمهب پوهېده چې څه کوي، ځکه چې د مصر د ملت د بدبختۍ دوره لا پای ته نه ورسېدلې او باید مصریان بیا هم جنگ وکړي. دوی باید د هیواد په جنوب کې د کوش یعنی تورپوستو ټاټوبي له خلکو سره جګړه وکړي. پر دې سربیره د سوریې جنگ هم د یوې موقتې سولې له مخې آرام شوی و او د ختیځ واکونو د سولې د تړون پر اساس په سوریې کې څو ستر او کوچني تکیه ځایونه درلودل او هوښیاران پوهېدل چې بیا به هلته جنگ وشي. هورمهب چې د مصر د ملت لپاره د دغو بدبختیو اټکل کاوه، لیوال و چې دغه بدبختۍ د عامي د پاچاهۍ په وخت کې رامنځته شي چې خلک پوه شي دغه ستونزې او ناخوالې د عامي د پاچاهۍ له امله دي. له دې وروسته چې جنگ پای ته ورسیږي نو هورمهب به د جنګونو د سوبمن ژغورونکي او د سولې د خدای په توګه مصر ته راستون شي او ملت به پوه کړي چې له ده وروسته د سوکالۍ او نیکمرغۍ وخت دی او پخپله به د مصر فرعون شي. عامي د هورمهب په پلان نه پوهېده، یا خو پوهېده مګر فکر یې کاوه چې هورمهب د دغه پلان د اجرا وخت او وسیله نه لري. قدرت او شتمنۍ عامي نشه کړ او هڅه یې کوله چې له خپل عمر او پاچاهۍ څخه استفاده وکړي. خو پر هغه ژمنه یې وفا وکړ چې له هورمهب سره یې د اخناتون د مرګ په وخت کې کړې وه او شهزادګۍ باکتامون یې هغه ته وسپارله. د هغه پلان له مخې چې عامي برابر کړی و او د کاهنانو په وسیله اجرا شو، باید پر ټاکلې ورځ د شهزادګۍ باکتامون په څیره کې د سخمت الهه د دې الهي په معبد کې د سوریې د فاتح هورمهب قدرونه او نمانځنه وکړي. په دې ورځ یې شهزادګۍ په ګاڼو په سوللې او په سرو جامو کې سینګار شوي معبد ته بوتله. کله چې هورمهب د معبد پر وړاندې د خپلو عسکرو له بدرګۍ سره مخامخ شو، هغوی ته یې سپین زر ورکړل او معبد ته ننوت. په دې وخت کې ټول کاهنان له معبد راووتل. هورمهب او شهزادګۍ په معبد کې یوازې پرېښودل او د معبد دروازه یې رابنده کړه. هورمهب چې یو سرتیری و او اوږده کلونه یې د شهزادګۍ د وصال په ارمان کې تیر کړي ول، پر دې شپه یې له فرصته ښه ګټه پورته کړه. په داسې حال کې چې هغه په معبد کې دننه له فرصته استفاده کوله، د هغه عسکر په تبس کې پر عمومي ځایونو او میخانو ورشېوه شول او تر سهاره یې شراب وڅښل. ځینې پکې د جنگ او شخړو له امله ټپیان شول او څو ځایونه اورونه هم ولګېدل. سهار د سخمت د معبد پر وړاندې راټول شول چې له هغه ځایه د هورمهب وتل وګوري. کله چې د معبد دروازه خلاصه شوه او هورمهب ترې راووت، نو سرتیرو یې په ویاړ نارې کړې او د هورمهب د سر، څیرې، ټټر، مټو او پښو په لیدو حیران شول، ځکه دغه سړی له سره تر پښو پورې ټول په وینو ککړ و.
داسې ښکارېدل چې د جنگ الهي تېره شپه د خپل ماهیت او خوی په اساس چلن کړی دی او په خپلو نوکانو او غاښونو یې د هورمهب مخ او اندامونه ټپي کړي ول. خو په دې ورځ هیچا شهزادګۍ باکتامون په معبد کې ونه لیده، ځکه چې کاهنانو په پټه هغه د سخمت له معبده ایستلې وه او زرینې ماڼۍ ته یې لېږدولې وه. دا زما د پخواني ملګري او د مصر د سپاهیانو د قمندان هورمهب د زفاف شپه وه. زه په دې حیران یم چې ده به په دې شپه کې له هغې ښځې څخه څه خوند اخیستی وي چې د ده یې داسې هرکلی کړی دی. ما فرصت پیدا نه کړ چې ترې پوښتنه وکړم پر دې شپه د شهزادګۍ لغتې او ګزارونه څنګه زغملي ول، ځکه چې لنډه موده وروسته هورمهب له تورپوستو سره د مبارزې او د هغوی د کنټرولولو لپاره د مصر جنوب ته ولاړ. له همدې کبله ما ونه کړای شوه د زفاف د شپې په هکله له هغه څخه پوښتنه وکړم. امي د خپلې پاچاهۍ له قدرته ډیر خوند اخیسته او ویل به یې سینوها، په مصر کې بل څوک قدرت نه لري او زه له مرګه نه ویریږم، ځکه چې پوهیږم فرعون هیڅکله نه مري، بلکې له مړینې وروسته به هم ژوندی وي او پاتې عمر چې تلپاتې دی د آمون په بیړۍ کې تیروي. له دې وروسته چې امي څه موده دغه خبرې کولې، تصور کوم چې د بوډاتوب او له ښځو سره د ډېرې تفریح له امله د هغه اعصاب خراب شوي ول، ځکه چې له هغه وروسته یې ما ته ویل سینوها زه به هیڅکله مړ نه شم د دې لپاره چې فرعون یم او یو فرعون هیڅکله نه مري. ما ورته وویل امي ته خیال کوي چې څو تنو کاهنانو ستا پر مخ او سر تیل موښلي نو ته یې سپېڅلی کړی او له نورو سره توپیر لري؟ خو آیا تا ونه لیدل چې اصلي فرعونیان هم چې پلرونه یې فرعونیان ول او د خدایانو وینه یې په رګونو کې وه مړه شوي دي؟ په دې ډول ستا غوندې سړی چې له سره عام سړی وي او بیا فرعون شوی وي، آیا هیله کوي چې هیڅکله به نه مري؟ امي وویل کاهنان به اجازه ورنه کړي چې زه مړ شم. ما به ویل که کاهنانو د دې وس درلودی چې د مرګ مخه ونیسي نو داسې کار به یې کړی و چې دوی په خپله هیڅکله نه وای مړه شوي. په دې وخت کې امي خپه او نهیلی شو او ویل به یې سینوها آیا ته غواړې ووایې چې د فرعون کېدا لپاره زما دغه ټولې دسیسې بې ګټې وې او هغو ټولو هلو ځلو چې خلک مې ووژل نتیجه او پایله نه درلوده؟ آیا زه هم باید د نورو په شان مړ شم او د فرعون کېدا له خوندونو تیر شم چې تر ټولو آن د شرابو له څښلو او له ښځو سره له تفریح کولو هم خوندور دی؟ سینوها داسې کار وکړه چې زه وکړی شم هره ورځ 100 ځله له ښځو سره څملم او په وجود کې مې له دې کاره هیڅ ډول ستوماني او ستړیا احساس نشي. ته یو ډاکټر یې او په ټولو شیانو پوهیږې، ته زما قدرت زیاتولی شي چې زه وکړی شم تر 10 ځوانانو 10 ځله زیات له ښځو سره تفریح وکړی شم. دغو خبرو را زده کړل چې د امي عقل د بوډاتوب او د مقام او چوکۍ د غرور له امله خراب شوی دی او له هغه وروسته د هغه د خرابو اعصابو نورې نښې نښانې هم راته څرګندې شوې. دی له ډوډۍ خوړلو ویرېده او هغه کس چې ویل به یې د فرعون کېدا یوه ګټه د ډېرو شرابو څښل دي، د خپل طبیعت د خرابېدا له ویرې یې نه شراب څښل او نه یې قوي خواړه خوړل، بلکې په لږې وچې ډوډۍ او د وربشو په اوبو به یې ګزاره کوله او هغه یې هم په ډېر احتیاط خوړل چې مسموم نشي. په عین حال کې دغه کس چې غوښتل یې هره ورځ 100 ځله له ښځو سره تفریح وکړي، ناڅاپه له ښځو موړ شو او د هاتي د خلکو هغه غیر طبیعي باورونه په ده کې هم را پیدا شول.